السلام على حضرة نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المجيد كونوا ربانيين الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. ليس اليتيم من مات والده ليس اليتيم من مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها محمد وآله وبارك وسلم عليه. ده جناب مفکر اسلام، مبلغ اسلام، مناظر ملت، فخر اہل سنت، سیدی و مرشدی و استنادی و مربی، نابغ عصر حاضر جناب غلام حضرت غلام صاحب دامت برکاتهم القدسیہ پہ اجازت ولو کزد دی اهل نیم چې د داسې مشایخو او د داسې فضلاو ارباب علم وړاندې زه څه گفتگو کم څه خبرې وکم د دې اهل ځان نه ګڼم، خو چونکې ما ته د خپل شیخ امر صادر شو د هغې امتصال باندې مختصرا یو څو خبرې د مجلس په مناسبت ستاسې وړاندې عرض کول غواړم. عزیزانو، تاسې ټولو ته دا اظهر من الشمس ته چې دا نن کوم محفل د دې انعقاد شوی دی نو دا د چند طلبه کرامو د دستار فضیلت په مناسبت سره جوړ مجلس دی. د دې به دا مقصد نه چې ګینې دا طلبه کرام یا دا فضلا د علم نه فارغ شول، بلکې د دې په سر باندې یو لویه ذمہواری راغله. دی یو څیز حاصل کو چې هغې ته علم وی، خو دی د بل څیز په تلاش کې به اوس خپل وخت لګوي چې هغې ته حکمت وی. علم او حکمت کې په یو اعتبار سره فرق هم شته، اگرچه من وجهین دواړه شی واحد دی. الہ العالمین د ارباب علمنا قرآن مجید فرقان حمید کی یو مطالبه کړې ده، او هغه مطالبه ده د چې کونو ربانیین، اے علماو، اے اہل علمو، ربانیین جوړ شي. ربانیین الله والا منسوب الى الرب. او محمد ابن یحییٰ کم چې د امام امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری او د امام مسلم رحمهم الله استاذ دی، هغه د ربانیین په تفسیر کې وایي یعنی العلماء والحکماء الہوی ربانیین جوړ شي،
د ربانیین څه مقصد دی، یعنی علما جوړ شي او د علماو نه رستو حکما جوړ شي. حکماو نه مراد زمونږ د عرف حکما نه دي چې کوم د مریضانو د پاره شربتونو یا پوڼې جوړي، بلکې دینه مراد عقل دی، فهم دی، موقع شناسی ده. رب کریم وی ربانیین جوړ شي، یعنی علما او حکما جوړ شي. او امام دارمی رحمه الله کم چې د محمد ابن یحیی استاد دی، هغه سنن دارمی کې د سفیان ابن عیینه په حواله سره د عالم د پاره 15 شروط ذکر کړي چې عالم به هغه چې هغه کې و 15 صفات راجمعي. رنبانه دا غینه حفظ، عالم چې کوم مسله بیانوي په اکمل اتمی طریقې سره بده د دې مسلې حافظي. دې بدی ته ګوري چې د دې حدیث سند د کومه درجه سند دی، د دې متن څنګه متن دی، دا کوم کتب حدیث نقل کړي دي، آیا دې رواتو باندې جرح شتو کنا، آیا دا حدیث متابع شاهد لريو کنا، آیا د دې حدیث روات مجروح دي او کنه د هغه تعدیل اصحاب د جرح او د تعدیل بیان کړي دي. دې چې کله مکمل حفظ د دغه مسلې ولري نو بیا به دا مسله نور ترسي. دا ډومبني شرط دی د عالم د پاره. او دویم شرط سفیان ابن عیینه رحمه الله ذکر کوي، د عالم د پاره دویم شرط دا دی چې دې کم مسله بیانې دی به داغي عاملی، د ده به د خپل علم باندې عملی او کنه عملی نی. نو بیا رب کریم د هغه عالم مثال د خر سره ورکړی دی چې د کم عالم علم په خپل علم باندې عمل نی. مثله کمثل الحمار يحمل اسفارا. نو د عالم د پاره شرط ثانی دا دی دی به د خپل علم باندې عاملی. او دریم شرط د عالم استماع، د به د استاد نه سماع کړي، دا سینه چې بس د اردو یو کتاب مطالعه کی یا د پښتو یو رساله مطالعه کی او د شرک فتوی شروع کی چې دانشته او دانشته، د به د خپل استاد نه سماع کړي، د به د دین د دې مسایل او تحصیل کی وخت لګولې. نو دا غدریم شرط دی. او سلورم شرط خشیت دی. قرآن مجید فرقان حمید کی رب کریم وی انما یخشى الله من عباده العلماء. انما د حصر کلمه ده، علماء کرام ناز دي. رب کریم وی خبره دا ده بل نه ده، د رب ذوالجلال نه چې ډیر یریږي دا علماء کرام دي. که خشیت ورکینی هغه تعلیم نه وای. بهرحال الہ العالمین دی مونږ ربانیین جوړ کی، الله دی مونږ د علماء د صفت سره سره حکما جوړ کی. قرآن مجید فرقان حمید کی د متعدد انبیاء علیہم السلام و صفات رب کریم بیان کړی دي، خداغي د صفت د علم سره الله رب العالمین صفت د حکمت ذکر کوي. مثلا د حضرت آقای کونین امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم متعلق چې حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دعا کی وی ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ دی اہل مکہ کی یو رسول اولیگا منہم چې د جنس د دینی یتلو علیہم آیاتک، استاد قرآن آیاتون پا دی تلاوت کی، ویعلمهم الکتاب او دیل تعلیم د کتاب چې کامل کتاب قرآن مجید ورکی، والحکمت او د حکمت ورکی. علم سره حکمت ډیر ضروری دی. بس اوقات یو مسئله حقی او تاکہ حکمت نی، تاکہ موقع شناسی نی، تاغا مسئلو کی او داغی مسئلے دا وجنا اکم محضر کے حاضرینی اگر دا دین متنفر کی نو دام دا حدیث خلاف کار دے او حرکت دے. ذکا قی کونین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بشروا ولا تعسروا،
بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا او کما قال خوشخبریان پیلو کئی نفرتونه مو پیلاووي نو داسې حضور کې به ته یو حق مسله بیان کی هغه به د مخاطب عقولونه ماوراوي هغې به د دین نه متنفره کی نو دی وجې نه علما کرام وایي چې د علم سره ډیر ضروري قید چې کم دی او شرط چې کم دی دا حکمت دی ځکه وایي کلم الناس على قدر عقولهم د مخاطبینو د خلکو د عقل موافق غږیږه او خبره کوه الله دې فضلو ته حکمت هم ور نصیب کی او حکمت چې زده کیږي دا د صوفیه کرامو او د علماء راسخینو دربارونو کې زده کیږي الہ العالمین دی موږ د مشایخو تابعدار لري وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين